السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په موضوع کې دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلې ده. په 400 تنګي کې زوی ظالم را پاسېدل او خپل بوډا پلار ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو مکمل معلومات تر سره په دې یوسف جان په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ چې زوی ظالم دومره ظلم او زیاتی ولې چې خپل بوډا پلار ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو د زوی بیان تاسو په خپل په دې ویډیو کې واورئ او تاسو خپل فیصله وکړئ چې دومره غټ ظلم او زیاتی د ولې. دوستانو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوی وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه ویډیو راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي او دې سره د ټالۍ نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ. دوستانو یقینا ډېر غټ ظلم او زیاتی کړی دی چې خپل بوډا پلار قتل کړی دی. دوستانو ځکه چې د پلار وړوکی بچی راسترګي او بچی بیا دومره غټ تکړه سړی شي چې خپل بوډا پلار قتل کړي. دوستانو یقینا چې ډیر غټ جرم کړی دی او موږ د حکومت نه دا درخواست دی چې د پانسي ورکړی شي چې د آینده لپاره څوک داسې قدم وانخلي چې هغه خپل پلار یا مور قتل کړي. دوستانو دا په دې وجه قتل کړی دی چې د پلار ته ویل چې ما له بدا جینې کې او پلار ورته ویل چې د دې خلکو سره زموږ تعلقات نشته او دا جنې درته نشم کول او د دې په وجه باندې دا ظالم را پاسېدل او خپل بوډا پلار قتل کړل. دوستانو دومره وړي خبرې باندې دومره والد صاحب خپل قتل کول دا خو یقینا دوستانو ډیر غټ ظلم او زیاتی دی او دوستانو د کلی خلک هم په ډیر غټ نالت وایي چې دومره وړي خبرې باندې تا خپل پلار قتل کړ. دوستانو که تاسو زموږ د چینل عام ولس نه سبسکرایب کړئ نو زموږ د چینل مخه در سره نورو تازه معلوماتو لپاره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریا، د الله په امان.